د خوست عامې روغتيا رياست سره د اکسيجن د تولید او وينې فلتر په برخه کې د 21 قلمه طبي وسايلو مرسته وشوه. د خوست عامې روغتيا رياست مسؤلينو په وينا د 4 مليونه افغانيو په ارزښت ورته دغه ماشينونه د عامې روغتيا وزارت له لوري رالېږل شوي چې د پښتورګو ناروغیو او اکسيجن د تولید په برخه کې به ګټور تمام شي. طبي تجهیزات پکې په دې کې مختلف ماشینالات پکې د اکسيجن کنسنټریټر چې اکسيجن تولیدوي او ډیر زیات د ګردو لپاره یا د ډایلیسس لپاره سمنالات پکې او ټکنالوژي د پکې ماشینالات پکې دا چې تر اوسه پورې د موږ د هغه د ګردو په څنګه کې خلک ډیر سخت غریبان دي. هغه چا به چې د ګردو د صفایي په خاطر باندې ولاړل او صفایي به یې کوله د بهر نه به سامان وتلیکه چې تقریبا په یو مریض باندې په یو وار باندې 2.5 زره مصرف کېده. نو لله الحمد هغه مشکل را پېښ شوی دي. کنسنټریټر ماشینان دي د اکسیجن کنسنټریټر ماشینان دي حیاتي ماشینان دي په یو دقیقه کې 10 لیټره اکسیجن تولیدوي. نو کله چې داسې یو ستونزه پیښ شي په خانه کې چې الته اکسیجن موجود نه وي دا په یو دقیقه کې 10 لیټره اکسیجن تولیدوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي دغه طبي وسایل د ناروغانو د تداوی لپاره موثر بولي او زیاتوي چې دغه ماشینونه د هغو ناروغانو د علاج لپاره ګټور دي چې له امله یې نورو هېوادونو ته د تګ زړه ښه کوي. په مخکې به چې کوم اکسیجن و یا د نورو ماشینونه کوم و نو هغه پیسې مو ورکولې هېوادوالو دپاره ډېره ستونزمنه وه ځکه اقتصادي حالات هم خراب وو. نو اوس چې راغلی دی موږ د دولت نه د مؤسسې نه ډېر خوشحاله یو ځکه ماشینونه راغلل ښار کې ستونزې هغه کومې اړتیاوې چې وي هغه پوره شوې. خو خوښ یو ډېر خوشحال یو چې دا مرسته مو سره وشوله ځکه چې مریضون ډېره دې ته اړتیا لرله. نو خدای دعا وکړي چې موږ سره نوره داسې مرستې وشي. د یادونې وړ ده چې خوست عامې روغتیا ریاست څو ورځې وړاندې د 4 نیمګړو کلینیکونو د جوړېدو چارې پیل کړې چې 3 په مرکز او 1 ګربز ولسوالۍ کې قرار درلود.